nu mi-era așa că lasă, dar gen azi voi mă măla, dar aurora cu... Dacă-l tăsesc, dacă mă găltarea și ieri, dacă ce-ai da. ګوره سپینګیره جاتې کنه اوس خو ښه تکړه یې ځوان یې اخر قبر ته ورځې کلمه یې طیبه ووایه طیبه تو نه په څه شي مسلمان یې ته اوس بکلمه په کلمه ووایه که نه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الله اکبر الله اکبر انا الیه راجعون په دې باندې ته ځان مسلمان بولې ګوند مونږ باندې وایي جوړ دې ښه ده خیرات کروي ده ته ووایه کلمه تر اوسه دې کلمه نه زده سبحان الله کلمه مې زده ده خو راشه غلطه ده وسړی غلطه ده خو وي تر اوسه دې په تازون په څه شي کړی ده مونځ کوې ولې نه کوم څو وخته مونځ فرض ده 5 ښه فرض مونځ دې وکړو په څو رکعته مونځ ده سهار 4 څه رقم سر کې سنت اخر کې فرض ها دا فرض کې اول کې سبحان الله تو وایه فاتحه وایه ته الحمدلله وایه الحمدلله رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ها دغه نیت پسې اخره مونږ زه دغه وایه د تیر چټي کې رکعت کور دي چیرته ده مونږ خو بیا خو اخره پسې وایم که نور ووایه الحمدلله همدا ده ولې له الله نه ډارېږي مونځ دې څنګه نه ده کلمه دې نه ده زده مونځ مې زده ده که ومایه خو له ګډ واډ هلکه دا خو به لیونی نه وي که نه په څه ده که لیونی دلته راسئ تاسې هم راسئ دلته راسئ دلته ودرېږئ راسه درې واړه ته ووایه څه شی وایم ودرېږئ بسم الله الرحمن الرحیم ها ما زبه نه پیاوړي ووروره دلته ودرېږئ تاسې وایه ودرېږئ دلته لا اله الا الله لا اله لا اله الا الله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله دا کلمه ده که ووروره دلته نور هم ډېره مې زده ده خو راشکه غلطه شي یېره وډه ماته شي راشکه زه په خپله ځان کې ښه نه یم رمې ته ښه یې رمې ته م نه یم کله په یوه خیل یم کله په بل خیل نه ښه تکړه یې ښه تیار یې مونځ دې نه زده ګوره مونځ مې له پلاره او له موره زده کړی ده له ملایانو ته مې تېر کړی ده خو یو کار ده چې زه یې زر ول نه شم ویلی زر ول زر ولې زر ولې څه شی این چې داسې بلاګي باندې نه شم ویلی بلاګي په زیر یېر ته نه شم رسولی زیر یېر ته نه شي رسولی پوه شوې که نه نور خو خپل مونځ او هغه څنګه ده کټګۍ ځوند دی رمې په وویل وزه او میږه او دا مې ده که یې خو پسې روانې که ښه یي که بد یي خو ته زه هم ښه پوهېږې ولا که پېپې په زر ور پوهېږې چې پېپې دی نو دوی به اوس دلته ولاړ زده که مسلمان یې لمونځ کوه لمونځ خو دې ټکه نه ته تحیات ووایه څه وخت لمونځ فرض ده پنځه وخت هغه یې زده ده پنځه وخته هغه ورته په خبرو کې وایي چې پنځه وخته لمونځ فرض ده څو رکعته دي د هر وخت ور وښیه د هر وخت و دې لمونځ اصل نه ده رکعتونه به څه کې مولوي صاحب هغه فیض الله اخوند ته وایه تحیات ووایه التحيات لله والصلوات والطيبات والنبي رحمة الله بركاته الحمد لله رب العالمين من الشيطان الرجيم الحمد لله وای څو کاله عمر دی ده من غي ماته ولا که خپل عمر معلوم څلوېښت خو به یاره څلوېښت شپېتو ته به رسېده شپېته کاله دې په اسلام کې تېر شوي نو ډېر موږ نه بیا ښه ته ځکه عمر د اسلام کې ډېر تېر